من كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري. الرحمن الرحيم. عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه ولا يتنفس في الإناء. متفق عليه. عزنو دا خبر خو دا هر مسلمان دا پاره غنیمت هم دی، خوش خبری هم دا، او یو ډیر لوی سعادت هم دی چې الله رب العزت د پیغمبر علیه السلام په صورت کې د پیغمبر علیه السلام په نبوت کې د پیغمبر علیه السلام په رسالت کې رقم نبی و ما او تا تر نصیب کی. دا یو ډیر لوی د سعادت خبره ده. په عربو انسانان تیر سوي عزیزانو، په عربو په کربو بر رواني ان شاء الله. خو چې چا د پیغمبر علیه السلام لار خپل کړه هغه کامیاب دی. الله مو هغه ته کامیاب ویلی دی، پیغمبر علیه السلام مو هغه ته کامیاب ویلی دی، تورات هم هغه ته کامیاب ویلی دی، انجیل هم هغه ته کامیاب ویلی دی. نو لہذا پیغمبر علیه السلام د هر امتی د پاره د پلار او د مور په شان دی. پلار او مور د کشنی بچی د پاره چې نن کشنی بچی پیدا سي، د مور او پلار څونه ضروری دي عزیزانو، څومره اهم دي. دا رقم و ما او تا ته کده لسو کالو یو کده سلو کالو یو، پیغمبر علیه السلام دغه سي اهم دی. نو د پیغمبر علیه السلام چې کومه لار ده، د پیغمبر علیه السلام چې کومه طریقه ده، د زما او استاد د پاره د دنیا او د آخرت د بقا او د نجات ذریعہ ده. پکې خبره ده د عزیزانو، پیغمبر علیه السلام چې دی دا د امت د پاره د پلار په شان دی. پلار خپل زوی ته ادب ورشي، پلار خپل زوی ته لار ورشي، پلار خپل زوی ته د خوراک طریقه ورشي، پلار خپل زوی ته د استنجا طریقه لا ورشي. يهود یو ورځ پر مسلمانانو وخندل، ولدانو وس نه بيدي وته ته وای استنجا داسي وهي د استنجا طریقه ده. مسلمانانو ورته ویلې ولدا پیغمبر علیه السلام زموږ د پلار پر ځای دی، نبی هم دی، زموږ د بابا پر ځای هم دی. بابا که خپل کشنی بچی ته لار ورشو ولدا د پیغور خبره ده، دا د رحمت خبره ده، دا د شفقت خبره ده. نو لہذا پیغمبر علیه السلام او ما ته لار شو ولیدا. د بخاری او د مسلم حدیث دی، پیغمبر علیه السلام فرمایي: اذا بال احدکم، کپتاسو کی چا بولی کولی بیا د بيد معافی، فلا ياخذن ذکره بيمينه. د الله رسول فرمایي تاسو خپل شرمګا پرستلاس، یعنی رستلاس موړی. صحیح توري بزدا ستوري وایم چې پاغه کې د بیا د بی خطر هم نه یا بیا د بی هم نه پکې. اوس مشتي خناري نه سره ناشته د بیان به سبا زناني اوري، نو پلار به بیا وشرمیږي، هغه یاره مولوی صاحب مشتا بیان په شوق اوریدي، خو تا داسې غلطه خبره کړې و. نعوذ بالله غلطه خبره نه کوم عزیزانو. د بخاری او د مسلم حدیث دی، ستا خور زما خور، د ستا لور زما لور، د ستا هدیه زما هدیه ده. ټیک شولو؟ نو د الله رسول فرمایي چې کله یو مسلمان، زه به تورې داسې وایم، کله دی بیت الخلا لره ولاړی، د الله رسول فرمایي که نر دی که زنانه ده، رسته لاس به خپل شرمګا لره نه وروړي. تورې څه بل رقم دي، زه به د هغه تورو ترجمه نه کوم، زه به یعنی عامه ترجمه چې د هغه وکما. د الله رسول فرمایي خپل شرمګا لره لاس نه وروړي، رسته لاس. ولا یستنجي بیمینه، پر رسته لاس باندې استنجا مه وهه. ولې؟ هغه وجه دا د عزیزانو چې اوله خبر از ما استاد لپاره دا چې د پیغمبر علی السلام طریقه ده. ما خبره خلاصه ده. ما او تا چې د چا غلامان یو،
نو به بیا پوښتنه نه کوو چې دا زما بادار دا کار ولې داسې وکړي. که رښتیا ما او تا ځانونه د پیغمبر علیه السلام غلامان ګڼو او د پیغمبر علیه السلام په غلامي کې زما او ستا دپاره بادشاهي ده، د پیغمبر علیه السلام په غلامي کې چې ما او تا د ده غلامان یو، په دغه غلامي کې ما او تا بادشاهان جوړېږو. ټیک سو هغه رحمه بابا چې بیا کومه خبره کړې ده زه باچا یم، باچا سوی د چا یم، د فقیرانو په دعا یم، د ملنګانو. یعنی که ما او تا د پیغمبر علیه السلام څومره غلامي وکړله په دنیا کې به ما او تا هغومره ځلاند یو، هغومره به ښاد یو. ابوبکر صدیق رضی الله عنه نفلونه ډېر کول. ابوبکر صدیق رضی الله عنه تر جهان روزې ډېرې نیولې. ابوبکر صدیق رضی الله عنه تر جهان جهاد ډېر کوي. یا دا خبره نه ده. حکیم اختر صاحب فرمایي دغه زړګی چې کم دی په دې کې د پیغمبر علیه السلام کم احترام ده درلودی، هغومره احترام بیا بل چا کولی هم نسو. صحیح سلو. نو د پیغمبر علیه السلام عظیم غلام چې دی هغه ابوبکر صدیق ولو. ما او تا در اوسه واده نه یې کړی، موږ وایي که خدای زوی راکړي زه به د صدیق نه ورباندې ږدم. ولې ورباندې ږدې؟ نو خو معلومه دا سوه چې څومره غلامي د پیغمبر علیه السلام وکړله د هومره الله رب العزت لوړ شان چې دی هغه ورکړي. صحیح. نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي رسته لاس شرمګاه لره مه وړئ، په رسته لاس استنجا چې د هغه مه وهئ. ټیک سلو. اوس یوه خبره خو ما درته وکړه، ولې مه کوه؟ ځکه زه غلام یم، بادار چې ما ته څنګه ویل دی زه هغسې کوم. ما ځکه په دې کې نورې خبرې نه کوم. لکه زنانه چې خاوند ورته وایي زما دپاره کپړې دا رقم استري کا، زما کپړې داسې را پرېنځه، زما بستره داسې راواره کا، زما کپړې داسې را جوړې که، نو دا ورته وایي چې ولې داسې تر جوړې کړه؟ دا خو وایي چې زه ستا زنانه یم چې تا ویل زه به هغه کوم. لکه زما او ستا په دوکان کې نوکر مې نیولی دی چې زه څه وایم ته به هغه کوې، نو زه څه حیثیت لرم او زما نوکر څه حیثیت لري، او پیغمبر علیه السلام ډېر لوړ شان لري. زه د پیغمبر علیه السلام غلام، زه د پیغمبر علیه السلام امتی. بیا ما قبله کړې ده دا خبره چې پیغمبر علیه السلام زما نبي دی. اوس چې بیا ما ته پیغمبر علیه السلام کومه خبره وکړه پر دواړو سترګو، پیر و مرید ته خبره وکړي مرید ورته وایي پر دواړو سترګو، بابا و زوی ته خبره وکړي زوی ورته وایي بابا پر دواړو سترګو، او خاوند خپلې کوروالا ته خبره وکړي کوروالا ورته پر دواړو سترګو چې تا څنګه ویل زه به هغسې کوم. صحیح سلو. نو د پیغمبر علیه السلام خبره ده پر دواړو سترګو زموږ قبوله ده. که زما عقل تسلیموي که نه تسلیموي، دا خبره زما قبوله ده، پر دواړو سترګو مې قبوله ده، په نیمه شپه مې قبوله ده. صحیح سلو. عجبه بله درته کوم. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه اوس انسان دی، خامخا به یو ورځ رسته لاس د شرمګاه سره نشته لګېږي، به انسان دی، ولې به نه کېږي؟ خو د انسان خپل بدن دی. دا ادب موږ ته د الله رسول الله ښوولی، دا نه چې ته په دې کافر کېږي، دا نه چې په دې سړی فاسقېږي، په دې نه چې په دې د سړي لاس مردارېږي. شرمګاه لره رسته لاس مه وړه، به خبره خلاصه. حضرت عثمان رضی الله عنه د پیغمبر علیه السلام زوم دی وایي ما چې کله ایمان راوړي، ایمان نو دا صحابه چې به ایمان راوړي نو بس راله د پیغمبر اسلام پر لاس باندې به رسته لاس کې به رسته لاس ورکوي، دې ته بیعت وایي. یا رسول الله زنا به نه کوم، غیبت به نه کوم، بهتان به نه کوم، ظلم به نه کوم پر یتیم پر کونډه بل دا ټولې خبرې دې ته بیعت وایي. کلمه به وویله مسلمان شو. دی وایي چې کله ما د پیغمبر علیه السلام په لاس کې خپل لاس ورکړی دی، د هغې ورځې څه دغه رسته لاس بیا ما شرمګاه لره نه دی وړی، نه زما د شرمګاه سره دا زما رسته لاس لګېدلی. کم سے کم ما په خیال سره یو 40 کاله جوړېږي، 40 کاله به څه پورته کښته خامخا یي. په دا 40 کاله دی ما د خپل رسته لاس خپلې شرمګاه لره نه دی وړی. ولې؟ ما دغه لاس د الله د رسول سره لګېدلی دی. او خو بیا ځان ته خبر ده چې د الله رسول فرمایي چې یا شرمګاه لره رسته لاس مه وړه، د هغه تورې حد کې د هغه څه علاوه د هغه په غیره د وایي زما دا لاس د پیغمبر علیه السلام مبارکه سره لګېدلی دی، نو زه دا لاس بیا شرمګاه لره نه وړم. ته حساب ولګوه چې 40 کاله به یو سړی خپل بدن لره لاس نه وړي، دا به څونه لویه عاشقي وي، دا به څونه لویه غلامي وي
دا به د محبت کم ځای عزیزانو ځکه په دنیا کې الله ورته وفرمایلی ول ای پیغمبر علیه الصلاة والسلام ستا څه یاران دي زه و تا ته خبره کوم دا ودی ته وکړه ول څنګه یا الله ورته وفرمایل ابوبکر صدیق ته ووایه دا فیصله خو په قیامت کې کېږي چې پلانی جنتي دی پلانی جهنمي دی او په قیامت کې دا فیصله کېږي الله رب العزت پیغمبر علیه السلام ته وویلې چې ابوبکر صدیق ته ووایه پر روی زمین لا ما ستا نوم په جنتیانو کې لیکلی ته جنتي یې حضرت عمر فاروق تم دغه ووایه حضرت عثمان تم دغه ووایه حضرت علی کرم الله وجهه تم ووایه لس صحابه کرام د الله رسول الله ور وښول او دغسې خو الله فرمایي د صحابو په باره کې زه جنې راضي یم خو دوی دې له ما راضي سي صحیح څونه غټه خبره ده زه جنې راضي یم خو دوی دې له ما راضي سي زه جنې راضي یم دوی له ما راضي دي د دې خبرې ته اندازه ولګوه او دا هغه صحابه وو دی وایي چې موږ به کله یو ورځ د پیغمبر علیه السلام سره موږ د یو صحابي پوښتنې لره ولاړو موږ لباس پوره نه درلودی دا لباس په موږ کې یو پیغمبر علیه السلام مبارک چې وټې په پښو ولې د پیغمبر اسلام پر سر مبارک باندې عمامه ولنګوټه وه موږ 80 صحابه کرام وو موږ پوښتنې له روان وو موږ په لڅ پښو ورسره روان وو پر سر مې شی نه و د مفلسۍ د غربته د مسکنته د تنګدستۍ دا دغه صحابه دي الله فرمایي زه جنې راضي یم دوی دې له ما څخه راضي سي نو خپل ځانونه الله ته وسپارل د الله رسول ته وسپارل بس بیا خدای پاک ډېر لوی انعامونه هم ورکړلو ولې نن ما او تا پر خپل زوی باندې 1400 کاله تېر سوي دي یاره خو چې څومره سړی شاته روان یې هغومره جدیده زمانه راځي لیکن چې څومره زمانه جدیده کېږي د پیغمبر اسلام د صحابو د ورکو صحابو نومونه خدای پاک را ژوندي کړل د ورکو د نن څه 50 کاله مخکې د زموږ سپین ږیري وګوره هېچا پر زوی باندې د صحابو نومونه نه دي ایښي لیکن نن داسې زمانه راغله چې خلکو صحابو ته په کم نظر باندې کتنګه شروع کړله الله رب العزت زموږ په زړونو کې د صحابو وقار او احترام او عزت راواچوئ نن زه په کتاب کې پسې ګرځم په عشره مبشره کې پسې ګرځم د احد چې کوم صحابه کرامو په هغو کې ګرځم د بدر چې کوم صحابه کرامو په هغو کې ګرځم یو نوم راباسه د خپل زوی د خپل مسیو د ورارو د ورور دپاره دا څونه غټه خبره دا څوک یې عزیزانو دا کمال زما استا نه دی دا کمال دا د الله رب العزت دی د خپلو صحابو کرامت الله ښکاره کوي زما استا په زړه کې راواچو چې دغه نوم ورچا باندې کښېږدي ورته یو اداکار دی اداکار ته الله 3 زامن ورکړي دي پر هغه باندې عمر او صدیق او علي چې دی هغه ایښي څومره غټه خبره ده د دې صحابو ډېرې قربانۍ ورکړلې ځکه نن ما او تا نوم تر خپل پلار له ښایسته اخلو تر خپل پلار مې لا لوی احترام او عزت او وقار ورکړی دی ځکه دې خلکو د رښتیاو قربانۍ چې دی هغه خو ته حساب ولګوه د یو سړي 5 زامن په 5 زامنو کې یو زوی د پلار ډېره خبره مني ډېرې په قول کې ډېرې فرمانبردار یو 4 زامن نه چې مري دا سړی دا پلار د دغه زوی دپاره کوم وصیت بیا کوي هغه 4 زامن په اخبار کې لا ورکړي دا عاق دی وروره دا زما نه دي کړ دغه فرمانبردار وو صحابه کرام فرمانبردار وو د پیغمبر علیه السلام چې تللی څه وویل حضرت بلال تی ته در معلوم دا څونه غریب دا دومره غریب وو دا دومره غریب وو چې ګوله خو څه کوي خپل پره لباس یې هم نه درلود لیکن چې بیا الله ورکوي مقام د پیغمبر علیه السلام د کور مشر دی ولو یا رسول الله نن غرمه میلمانه راغلي د چی شور پخوو ستا خوښ بلال بلاله میلمانه را روان دي چې شی پیدا کېږي و یا رسول الله پیدا کېږي یو ورځ بلال ورک شو چې ورک شو پیغمبر اسلام پوښتنه وکړه چیرې دی بلال نه معلومیږي الله الله پوښتنه چې وکړه بلال ولې نه معلومیږي او راقت المنځ وکړه دا اوس اخوات المنځ وکړه دا زید منځ دی بده یاد لیر دې ته د ابوبکر صدیق کیسه کوه نو بلال ولې نه معلومیږي خیر خدای ولی یا رسول الله ما چې ستا د کور راشن له چا راوړی هغه یهودي ده نو پیسې ډېرې را باندې سولې ستا نه ستا په لاس کې هم شی نسته زما په لاس کې هم شی نسته هغه یهودي ما ټول پرېږدم دې نه 10 روپۍ راوړه نو لهذا یا رسول الله زه جن پټ سوی یم زه پټ یم دا سړی په ما پسې ګرځي اما چې ستا مېلمنو لره ډوډۍ راوړله غنم راوړل اوربشې راوړلې یو سبزي به ما راوړله یا رسول الله ما په پور باندې راوړله نو بیا ول یا رسول الله زه نن ځکه ورک یم
یهودي په ما پسې ګرځي الله رسول یا داسې مه کوه راوځه ورته ووایي چې وروره پیدا مې کې دربېږو یهودي راغلی پیغمبر اسلام ته ویلې ول یا رسول الله نبي خو نه ګړئ بس ټیک ته همسایه‌توب دې ښه سړی یې امین یې صادق یې ستا چار شی په کار کېدی ما ته وایه په پروا نه لري ما ته وایه زه در کوم پیغمبر اسلام حضرت بلال ته ورسه پلاني یهودي له راغلی چې ورغلی هغه شی مجې جن راوړئ میاس پرسو نو پیغمبر اسلام میاس پر میاس پې کېدلی چې در کوو چې میاس پرسو بیا راغلی ول تا زما روپۍ څه کړلې پیغمبر اسلام ټول در بیا کو ان شاء الله والعزیز فی العالمین لاس تنګ دی ولې یا زه غواړم سختي شروع کړه صحابه پر ولاړ شول ته څه کوې و نبي ته سختي کوې و نبي ته پیغمبر اسلام ما کار نه کړی فرمایي خپل حق باندې پروا نه لري د حق دی د حق دی بیا کښېنولو په مسجد کې ور پرېږدم دې نه دراسه په کور ته نه ځې د الله رسول د شپه د هلته په مسجد کې ورسره تېره کول نه ځم بلکل ستا حق دی پر ما دی ستا پر ما حق دی زه در کوم ول نه دې پرېږدم کور ته نه شپه یې د هلته تېره کړه سهار له ایمان هم راوړی سهار د هغه یهودي ایمان هم راوړی صحیح ده نو او د الله رسول اوس په بش کې زورور هغه دی چې د چا پر چا پیسې پاتې اوس د چا پر چا باندې کروڑ روپۍ باندې او مور پلار هغه ته توانه کوي چې خدای ژوندی لري چې د چا پیسې پر باندې دی هغه یا الله مې وژنې زما پیسې پر باندې چې ورسي ښکنځا ورته وکړي لکه روپۍ باندې کټ کړ تا خیر دی ما ته ښکنځا وکړله نه در کوم په زور یې غواړې اوس د الله رسول د جنت خزانه په لاس کې و د جنت چابیانې په لاس کې وي ها څونه عظیم مقام الله ورکړی و د الله د جانب ورته وویل که غواړې د احد غر به در سره نه کړمه ولې یا الله نو عزت څه کوم ما ته خوند نه راکړي ستا د دنیا سره نه لګېږي نو عزت څه کوم او دلته یهودي کښېنولی دي ځې به نه او یهودي چپه خبرې کولې د الله رسول صحابو ته کار مه په لرئ د حق دی ولې زه ورکوم زه به خامخا ورکوم ټیک شولو دغه بلال بیا ګوره چې شو تک تور په رنګ دونه تک تور چې چا کور ته نه پرېښوی چې کله ایمان راوړي بیا د الله رسول د کور مشر کې ول زما د کور خزانچي ګر سره ته ده شی مې ته راوړه او د الله رسول چې وفات شو هغه نه په آخر کې ازموږ دی چې خدا نه خواسته کله فوتګي سوي بیا په آخر کې پر قبر باندې موږ ته څو وبو پاشو د پیغمبر اسلام پر قبر باندې دی ولاړ دا وبې پاشي دا وبد پښې غلام سو الله غلامي قبول هم کړه ځکه بیا ورځ وزت بلال تول بلال دل تراس چراوي غشت ویلې ول ته خیر دی اوس یو څه یو عمل درې کستا ولیا رسول الله خیر ول په جنت کې ته مخته ز شاته در پسې استاد بشو رحمه اورید استاد بشو په جنت کې بلال څه کیسه لري کسره توکي پټ کیسه خو ولې چي دی راته وای پتا کې چی شته ولیا رسول الله په ما کې ونو چی شي ولیا راته وای شي درکستا ولیا رسول الله په ما کې یو شی داسته چې زه په ټول ژوند بغیر د داسه نه ګرځم او آیا خبره ده او دویم چې مسجد لره راسم چې د مانځه ټیم جمعه ټیم نه زه دوه رکعات نه په خامخا تحیت المسجد کوم آیا خبره ده والبلال په جنت کې مختوي ز شاته در پسې ولم علما فرمایي چې پیغمبر اسلام مبارک پر ورش باندې ناستلو بلال به ورشه کښوله بلال د مخو پیغمبر اسلام شاته په جنت کې الله رب العزت هغه رقم چې ور سره وکړي دته چې شوي دته سچا غلامي وای موږ منافقان د منافقت را کې انتها ده لمنځم قسم په خدای په چل دی دلته چې کله یو وجدت وای شروع قسم په خدای دا د چل دعا ده الته چاته تلک درولي چې په ساو نسمه تلکه درولي دا دی وجدي دوایو کې حضرت عثمان وای چې ما کله ایمان راوړی دی ما بیا په د څلوير کاله په د تدیر کاله ما د رستلاس شرمګاله نه دی وړي ځکه زما د رستلاس د الله د رسول د لاس سره ملاو شو غلامي وکړله نن ما او تام د ارمان لرو که خدای پاک زوی راکړي زبو عثمان نمور باندې زما عثمان دا دته اگر امان بابا چې زبردست حقیقی یاري هغه ته څنګه یارس بس په یاد قرآنی وای حقیقی من هغه د رحمانه چې جوړ دي د چیشه چې د مزار و څنګه ته جوړ یا چې جوړ دي مزار د یار و څنګه ته څنګه داس مطلب حقیقی من وای هغه ده چې د یار د مزار و څنګه ته ستا مزار جوړ شته ته حقیقی من وای هغه حقیقی من ابو بکر صدیق ته الله ما ته رشکاره کړل حضرت عمر فاروق ما ته الله رشکاره کړل یار پروتولو په خپل قبر مبارک الله رب العزت داغه زیارت داغه مزار بیا ابو بکر صدیق تم ورکه حضرت عمر فاروق ته ورکه حقیقی من داغه توای حقیقی من هغه د رحمان هغه د شی صحیح سلو الله ورم کړ په دنیا کې ورکه په آخرت کې ورکه
فلا یاخذن ذکره بیمینه د الله رسول فرمایي رسول الله شرمګالره موړه. اوس که یو مولوي صاحب ما بیان واورېد هغه یا مولوي صاحب غلطه ترجمه کوي، ترجمه یې دا ده زه ترجمه د حکمت مطابق کوم، زموږ زنانې زموږ خویندې زموږ لوڼې دا بیان اوري زه هغسې نه وایم صحیح سلو هغه ته ورته توری حافظ فضل صاحب الله د جنت الفردوس نصیب کړي ورته هغه ته نږدې توری چې دی هغه وایم. نو ځکه دا صحابه کامیابه سو غلامي اختیار کړې وه. موږ د پیغمبر اسلام په غلامي شرمېږو، په خولۍ شرمېږو، په ژره شرمېږو، په پایڅو پورته کېدو شرمېږو. د الله رسول پایڅې پورته کولې نو ته څه کیسه لرې؟ موږ خو د سپي حیث هم نه لرو د الله د رسول په مخ. نو زه ولې پایڅې نشه وکړم او زه ولې په وشرمېږم؟ عجبه بله درته کوم. یو صحابي ولاړی یو کافر بادشاه سره ملاو شو. چې ملاو شو سرای صحابه ولو سچا صادق چې بوله دی نه د باچا ناس د سرخان اور پر ډوډۍ کښېناست. چې کښېناستې صحابي هم کښېناستې دا ګوله چې کوله ګولې څه شی لس هغه یې راپورته کوي هغه یې وخوړی. څنګ ته بل میلمه صحابي ناست په دا ګوډه ووایو څه کوې خلک درته ګوري یاره خلک درته ګوري. اوس کافران ناست هغه وایي مسلمانان دی وژلي دی خو نو په زړه صادق وله ویل بادشاه ناست ول د دغه بیوقوفه دپاره به زه د خپل رسول لاره پرېږدم نیسم پرېښولی د دغه بیوقوفه دپاره دغه تورې وویل د دغه احمقانو دپاره به زه د خپل رسول طریقه پرېږدم زه نسم پرېښولی. چې پیغمبر اسلام مدینې شریف له ولاړې مکه لا نه وه فتحه سوې. حضرت عثمان ډېر تعلق درلودی په مکه کې. پیغمبر اسلام راواستول ته ورسه دا خلکو څه ګپه وکړه څه مذاکرات څه مجلسونه وکړه. چې ورغلی بیا هلته د مکې کافران ورته ویلې ول تا ته اجازه ده طواف وکړه ول نه کوم ول ولې نه کوې ول چې پیغمبر علیه السلام ته اجازه نشته زه هم ولاکه وکړه. کنې په دغه وخت کې غنیمت و ده به څنګه طوافونه کړي وای یوازې به دی وای د ول نه کوم د کعبه در پاته د طوافونه در پاته دي چې زما وبادار ته اجازه نشته نو غلام ته هم دا شی خوند نه ورکوي. صحیح سو طواف یې نه دی کړی نه کوم. و د دې څه اندازه ته لګوه دې ته نو صحابه وو که بیا خدای پاک غټ مقانون ورکړي وو نو په دې وجه ورکړي. حضرت عثمان یو ورځ ما څه وایي ما بیان چیرې وو او عجبه زه په څنګه خوارۍ راورسېدم. زه پر لسکم یوه بجه به وه تقریبا زه چیرې ولمه زه به شیخ مندار باندې الله څونه په منډه به راغلی راله مریاباد پلار جلته اړتاب بیرته پر شا ولاړ مو نو په څه خوارۍ راووتم چې رالم لمانځه ته 10 منټ هم نه وپات او داس مې هم وکړئ بیان مې هم وکړئ ځکه الله رب العزت هغه زما منډه قبوله کړه چې زه ته د بلې خوا اوسګاهېږم. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه یو ورځ پیغمبر اسلام ته ډوډۍ کړې وه دا سبق په خاطر را روان والله که هېڅ شی راسره نو ډوډۍ چې کړې وه خیر پیغمبر علیه صلات وسلام مبارک چې ډوډۍ وخوړه راووتې روان دی. حضرت عثمان شاته په پسې دی قدمونه شماري 1 2 5 10 پیغمبر اسلام شاته وکتل عثمان خیر دغه ویل یا رسول الله څه قدمونه به څه وکړي خیر دی ول یا رسول الله نن زما دپاره دومره د خوشحالۍ خبره ده چې ته زما کره راغلی پر هر قدم به زه نن یو غلام ازادوم. که تا زما کره 100 قدم اخیستو 100 غلامان به زه نن ازادوم ځکه دا دونه د خوشحالۍ خبره دا دونه د خوشحالۍ خبره ده. نو ځکه صحابه ورته الله ډېر عظیم مقام بیا هم ورکوي. نو د الله رسول فرمایي تاسو به شرمګاله رسته لاس هم مه وړئ ولا یستنجي بیمینې په رسته لاس سنجا هم مه وهئ. اوس ما ورته خالي دا اندازه ولګوو چې پیغمبر علیه السلام خو د ټول دنیا د اشرف المخلوقات قائد یې وبوله قائد صحیح سو او د الله رب العزت ته ډېر نږدې هغه په رسته لاس باندې مطلب موږ ته راښوولي دي چې په رسته لاس یې سنجا مه وهه او د پیغمبر سره مبارکه طریقه هم د هغه ده. نو چې زه د کافرانو طریقه خپلوم نو ولې د پیغمبر علیه السلام طریقه نه کوم خپله؟ د هغه کافران دوی ولې په چپه لاس باندې خوراک کوي؟ یوه خبره په غور واورئ موږ د پیغمبر علیه السلام پیروکاران یو کافران د شیطان پیروکاران دي صحیح دا به منو دا خبره. پیغمبر علیه السلام پر رسته لاس باندې خوراک کوئ موږ ځانونه پیروکاران بولو امتیان بولو غلامان بولو مزدوران بولو نوکران بولو ټیک سلو موږ هم پر رسته لاس خوراک کوو. شیطان په چپه لاس باندې خوراک کوي د چې کوم پیروکاران دي هغه هم په چپه لاس باندې خوراک کوي. بس دا اندازه ولګوه شرمېږه مه
دا کالج یونیورسيټي کې د علیده چاړه پرسته لاس ولاس ور کړی او چمچه په چپه لاس ور کړی د ازمر کوچنیان ته ورشي تی به خوراک سره کم کوي دالته پټ خبرې دي نور ته پرسته لاس خوراک مکوي یا دی ورته چاړه پرسته لاس کې ونسه وای چاړه پرسته لاس کې ونسه چې پرسته لاس کې چاړه ونی ول خوراک په چپه لاس کې به نه کوي ورته وای نه چې خوراک په چپه لاس کوي خالد ترتیب ورشي په دا بستا چاړه نیولې په دې به ته خوراک راخې صرف دا ورشي چې شیطان زموږ پلار چې کوم دی مشر هغه په چپلاس خوراکي کافران چې کوم زموږ یاران دي هغه په چپلاس خوراکي مشبيه هم کو ها یو سړی معذور دی چې نو خوږیږي د چالاسونه چاودلې دي چالاس پټی لګولې دا هغه خبرې کله ما به ځواب اساغه خو ته خبرې دي جوړ روغ سړی به ولې پرسته لاس باندې خوراک نه کوي ټیک سره نو په چپلاس باندې الله رسول فرمایي استنجا وهي پرسته لاس باندې استنجا ما وهي او په دغه لاس باندې ما او تا خوراک وو څه خبره نه ده انسانيت ګرځه د ایمان او اسلام کلمه د ما به ځواب اساغه څه خبره نه دا څه خبره نه او بیا د الله رسول فرمایي ولا يتنفس في الاناء د الله رسول فرمایي بخاری او مسلم حدیث دی چې کله ته وبچې وبو کې ساماخ پدری سایه وچ وبدي وچ بسم الله دی ویل سر دی پورته کڅونه دی وچ شګه بس ساو بس بیا بل درې سایه دا الله د رسول طریقه ده اوس په یو سړی وای چې یار دالو څه فائدہ لري فائدہ دا لري چې پیغمبر اسلام چمونه کو فائدہ دا لري چې پیغمبر اسلام چمونه کو دا نو کښنی فائدہ ده چې پیغمبر اسلام چمونه څوک کوي دا کښنی فائدہ ده او الله په ما خبر دي چې پیغمبر اسلام چمونه کوي استاد څه فکر او واجب بل درته کو د موسی علی السلام په زمانه کې یو زنانه و هر وخت به د موسی علی السلام پیښې کوي هر وخت به کوي د چمونه به کوي د نقل به کوي په دوستۍ نه په دشمنی کې به کوي او تدارکم کوي الله رب العزت یو روایت دا دی د غزنان ته الله رب العزت به ایمان او اسلام ور نصیب کلمه یو نصیب کولی ولتاز ما د محبوب چمونه کول تاز ما د محبوب چمونه کول نو ماته خوند راکړي ځکه ماته ته ایمان در نصیب بیا چې موسی علیه السلام سره کله فرعون مقابله ولا فرعون مقابله و نو ساحران خو به خټه راغلي وو باغو کې نیمه ساحران به ایمان او اسلام راوړي هغه نور پاتې فرعون ایمان نه راوړي بیا غالبا موسی علیه السلام د الله سپښتنه وکول یا الله دې ته د ایمان او نصیب کې فرعون ته دی ول نو نصیب کوي ول دې ته ما ځکه ایمان او نصیب کې د ساحران ستاره کم چم کړي ستاره کم لنګوټه تړلې او ستاره کم ژړې پرې شو ستاره کم کالی اغوستي فرعون ستا چم نه کوي الله فرمای ما ته خوان نه راکې چې سړی ستا نقل کوي او هغه ته ایمان نه کوي نصیب ما ځکه د ساحران راغلي و د موسی علیه السلام مقابله یې کوله خو چنګ طرز هغه جوړ کړی لکه د موسی علیه السلام الله رب العزت ته دغه د دې د دروغ چم دا دې د الله د پاره نو کړی نه د اطاعت لپاره کړی او الله رب العزت د دې هغه د دروغ چم پرشتیا ور قبول کړي دروغ چم پرشتیا مشبم داغه کوي چې د الله د رسول ترتیب دا او پرستلا شي وبچلې او په درې واره چې زین شو ګټه دې نه لري تاوان دې نه پروا دې نه تاوان دې له خدمت د الله زموږ رسول دغه کړی زموږ رسول دغه کړی دي او بیا روایت کې راځي عزیزم عام طور منشف علی تنوی صاحب لیکلی دي چې سړی ترږي نه یو سړی ستړي ستومان داغه دی واقع وکي مطلب کلب کې ډیره منډه ترنډه وکړه ستړی دي صاح وبمچشه ولې مچشه عزیزانو د ازما وستا چې ما وتا دا وبچشو ما وتا دا خوراکو د دې جلا لار ده د سا اخستلو سان لې چې بولی دا جلا ده او د خوراک د جلا ده دغه چې کله ګورما ته خوراکم کو سامخ لارې جلا ده کله سړی په سا باندې وبوي لار نه سي چې ورک ټوخ ال سترګې وشکره وبي پزره لس الته پسا کله از مفتي زناني د اکشنې چې پسا یو شی ویني بیا پر ملا وټکي چې دا چیش دی عزیز تنوی صاحب فرمایي وی واره خو وبمچ د ډیر ستړی کو وبچ ډیر ترې بیا پزه ټینګه ورسه چې پزه ټینګه ویني ول بیا سای سار نه بایس بیا وبوچ او که په دا مابینځ کې تر ولاړ سولې وې د الله رسول خو نور شفقت مش نه کوي موږ پر بچانو ډیر شفقت دی عربم یې سم نه د زما استاد خپل بچانو شفقت چې کم دي د الله رسول پر امت کم شفقت
اوس د الله رسول فرمایي ته چې ګوره اوبه څښې نو که تا په دا اوبو کې ساه واخیسته څه معلومه دا اوبه د ساه نه لیله ولاړې نو خو ولاړې خپل ځان دې خپله مړ کړې مې کوه ولې کوې عجبه بله درته د الله د رسول د رحمت او د شفقت. یو ورځ بیبي عایشه صدیقه وایي ما پیغمبر علیه السلام ویل ډېر طبیعت سم ولو لکه زموږ به چې کله کله د سړي ډېر طبیعت سم بیا کور والا ناست پر وکړي چې ماله به پلانې شی راوړې ماله کپړې راوړه ماله سونه راوړه ماله پلانې کړنه یا دا خبرې خو ستا دا نو چې سړي ډېر طبیعت سم بیا کور والا دا ناز ورباندې کوي. بیبي عایشه صدیقه وایي ما چې پیغمبر علیه السلام ته وکتل ډېر خوشحاله ښکاره کېدی ما یا رسول الله نن به ځې نه څه شي وکړم ما ته دعا وکړه پیغمبر اسلام لاس پورته کوي اللهم اغفر للعائشه یا الله د عایشې مغفرت وفرمایه یا الله معافي ورته وکړه. عایشه وایي زه دومره خوشحاله سوم چې ما دومره ډېر وخندل د خوشحالۍ چې دا زما سر به زما په ځنګانه پرېوت. ما ته پیغمبر اسلام عایشې خیر دی څه کیسه ده پر چیش خاندې و بس هغې و یاره ویرشه پر چیش خاندې ولا چې راته وایه و یا رسول الله څنګه زوروره دعا دې راته وکړه. پیغمبر اسلام پر وخندول دغه دعا زه په هر لمانځه کې خپل و هر امتي ته کوم دا یوازې ما تا ته نه ده کړې شان یې راواخله شان. عایشه څومره عظیم مقام لري په قرآن کې الله ذکر کړی دی صحیح سلو هغې نن ډېر په ناز وویلې یا رسول الله ما ته دعا وکړه او پیغمبر علیه السلام دعا ورته وکړه او دا شنه شوه په خندا د ډېرې خندا څه کیسه ده عایشې کیسه وکړه خیر خو به یې یا څه زوروره دعا دې راته وکړه. الله رسول وایي دا دعا زه هر لمانځه بعد و خپل هر امتي ته کوم په خپل هر امتي پسې دا دعا زه کوم دا یې ما ته هم کړې دا یې تا ته هم کړې ده او عایشې ته په ډېرو نازو کې وکړله په ډېر فرمایش او په ډېرو نازو یې دا دعا ورته وکړله او ما تا ته د الله رسول کوله نو خو معلومه ده چې پر ما ورته یې ډېر شفقت او ډېر رحمت او روایاتو کې راځي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام یو وخت یو چا سره زنا سوې وله زنا چې سوې وه نو بیا یې سنګسار کړه بیا یې حد باندې جاري کړي یا یو غل و لاس یې ورپرې کړي. پیغمبر اسلام داسې ژاړي داسې اوښکې تر سترګو بهېږي صحابه وپوښتنه وکړه یا رسول الله خیر نو خو غل دی غلا یې کړې وله زناکار و زنا یې کړې وه نو چش دی یا تی ولې ماله دا سړی راوړی تی به هلته خپله خبره سره خلاصه کړې وای چې غلا درڅه سوې ده بس معافي وغواړه مال هم ولې راوستې چې ماله راشي بیا خو د الله حکم دی زه خو نو نسم معافولی ما ته اختیار نشته دې خبرو کشکې داسې نه وی سوي کشکې دا دی لکه دغه څوک چې پانسۍ کوي په جیلو کې هغه چې کوم پانسۍ باندې ولاړې هغې ژاړي ولې ژاړې وایي دا سړی ترته وګوره هېڅوک نه ژاړي چې کوم څوک حکم جاري کوي هغه نه ژاړي په خندا وایي ژر یې وکړه لیکن د الله رسول ژړل ولیاره کشکې داسې نه وایي کشکې د دې غله لاس نه وایي کاټ سم لکه شفقت و رحمت ولو موږ خو دغې وایي دا مځکه ډېر غټ دا غر و د اسمانونه ډېر غټ دی د الله رسول پر غټ و د الله د رسول شفقت و رحمت ورباندې غټ و د الله رسول فرمایي ولا یتنفس فی الاناء چې کله اوبه څښئ ساه مه پکې اخلي ساه. اوس بله درته کوم اوله خبره دا ده چې دا د الله د رسول طریقه ده اوبه په 3 ساګانو وڅښه که نه حرام نه دی په یوه ساه یې وڅښه حرام کار نه دی خو د الله د رسول طریقه ده صحیح دا یو. دویمه خبره حیوان نه دی حیوان چې ته اوبه ورته کښېږدې دا غوا و غویی وښوه په یوه ساه ګرځې اوبه وڅښې نو خو لږ امتیاز خو راوله د حیوان او د انسان په مابین کې ټیک سولو دغه تورې ووایي. بیا یو سړي راته ویلې ولې وخت په موټر کې ناست ولم نو دغه خره ریړۍ والا و هغه دغه ژړه ډبه کې دغه جرکین کې اوبه یې ورله راوړې د خپل بودله چې را یې وړې زه داسې ورته ګورم د آخرت موټر کې نه شیشه مې بنده ده وایي په خدای دې مې قسم وي د آخر په 3 ساه باید دا اوبه وڅښلې وایي په خدای دې مې قسم وي سړی هم ولا ژوندی دی په خدای دې مې ما ورته کتل ما ډېر هغه تبلیغي دی ډېر افسوس راته ودرېدی ول ګوره دا خر دی دا بې شعوره دی هغه په 3 ساه اوبه وڅښلې او په موږ کې دا شعور نشته دا چې بیا کله کله په چپل لاس باندې بوتل پورته کې نه څه پکې یار الله خو ته په انسانانو کې پیدا کړی ته ولې د حیوانانو چمونه کوې الله خو ته په مسلمانانو کې پیدا کړی ته ولې د کافرانو چمونه کوې الله خو ته په خپلو ښایستو بندګانو کې پیدا کړی ولې د شیطانانو چمونه کوې نو خو ملامت ما او تاسو
ملامت څوک نشته. ولا يتنفس د الله رسول فرمایي. ما 3 صفحې کتاب کتلی و، هغه یو حدیث وویل. ټیک شو، صحیح سلوک. خیر عزیزانو، الله دې مې سړي کړي، الله دې هدایت راکړي، الله دې موږ هغسې جوړ کړي چې څنګه د الله او د الله د رسول خوښه وه. الله دې موږ هغسې په موږ کې کوم عیبونه شته، زم د عیبو مجسمه یم، په تا کې به م عیبونه وي. خدای دا ټول عیبونه له موږ وباسي. خدای دې موږ ته هدایت وکړي، خدای دې موږ ته پر قرآن پر حدیث ژوند را نصیب کړي. الله رب العزت دې موږ ته ژوند د الله او د خپل رسول پر رضا چې څنګه خوښ و هغسې ژوند را نصیب کړي. الله دې خپل احکامات د پیغمبر علیه السلام مبارک طریقې را نصیب کړي. الله دې د مرګ پر حال دغه طور را نصیب کړي چې موږ مرو دا ووایي لا اله الا الله. نو دوستانو، زمونږ د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ تر څو زما دینی خپرونې او نور اړین دینی مسایل تاسو ته پر وخت